په جماعت کې اوسېدل لومړی ماموریت دی. زه تاسو ورباندې مامور وم، الله تعالی زه ورباندې مامور کړم. لومړی څه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي زه الله تعالی ورباندې مامور کړی یم او تاسو ته امر کوم چې دا ترسره کړي د یو جماعت و تنظیم و حزب درلودل دي، جماعت جوړول دي. دا یوازې د جماعت مزد نه دی بلکې اجتماع کې یو ډله و حزب جوړول دا مراد دی. په جماعت مو ماموروم او د جماعت تقاضا دا ده چې هغه به امام و امیر او زعیم لري، دغه خبره به اورېدل کېږي او دغه اطاعت به کېږي. والسمع والطاعه، جماعت، سمع او اطاعت چې دا درې سره د جماعت مقتضیات غوښتنې دي. جماعت همدا ایجابوي. عمر رضی الله عنه فرمایي چې جماعت له امام نه پرته نشته، معنا نه لري، او امیر له سمع و اطاعت نه پرته معنا نه لري. یعنی دا درې د جماعت غوښتنې دي چې باید جماعت وي، امیر ولري او دغه خبره ته غوږ ونیول شي او دغه اطاعت وشي. والهجرة والجهاد فی سبیل الله، او هجرت او د الله تعالی په لار کې جهاد. دا پنځه خبرې یو په بل پسې مرتب و مسلسل و منظم راغلي. د دې معنا دا ده چې لومړی کار جماعت جوړول دي. داسې جماعت چې خلک روزل شوي، سمه لري و اطاعت لري، امیر لري، غړي سمه لري و اطاعت لري. بیا د الله تعالی په لار کې هجرت او بیا جهاد. هجرت د جهاد مقدمه ده. جهاد له هغه وروسته چې مهاجر عمومي. قرآن عظیم الشان تاسو د هجرت او د جهاد په ارتباط آیتونه وګورئ، تل به دا عمومي سي هجرت تر جهاد مخکې راغله، د جهاد نه وروسته نه دی راغلی. اول هجرت ته بیا جهاد. هغه وخت وسله واخله او جنگ پیل که چې مهاجر دی، مطمئن او ډاډمن او خوندي او مسون مهاجر دی پیدا کړ، د هجرت ځای دی پیدا کړ، پناه ځای دی پیدا کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مهال وسله اخیستې او وسلوال جهاد پیل کړی چې مدینه په لاس ورغله، له مکې نه هجرت وکړ. دا حدیث هم همدې ته اشاره کوي او د قرآن آیتونه هم په همدې باندې ترکیز لري. فمن فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه. من عنقه، عن عنقه هم راغله، من عنقه هم راغله. او چا چې له جماعت نه د یوې لویشتې په اندازه فاصله ونیوله، ترې بیل شو، نو له شک پرته یې د اسلام کړۍ له خپلې غاړې وایستله. د یوې لویشتې په اندازه هم څوک له جماعت نه لرې شو، فاصله یې ونیوله، ترې بیل شو، داسې دی لکه چې د اسلام دا کړۍ له خپلې غاړې ایستلې. په یو روایت کې دا هم راغلی چې د ایمان کړۍ له خپلې غاړې وایستله، او په یو بل روایت کې بیا دا هم راغلی چې ګواکې دا الفاظ لیکل شوي چې ایمان یې له خپل سر نه وایستو، او الایمان من رأسه، دا الفاظ هم راغلی. د اسلام کړۍ له غاړې ایستل او د ایمان کړۍ له غاړې ایستل او ایمان له خپل سر نه ایستل. الا ان یراجع، مگر دا چې بیرته راستون شو. بس له اسلام نه وتلی ده، مگر دا چې بیرته راستون شو، توبه یې وکړه او تجدید نظر یې وکړ. چا وویل چې یا رسول الله ان صام او صلی، یا رسول الله که صام هغه روزه نیولې او لمونځ یې کړی، سره له دې به له اسلام له له دین او له ایمانه وتلی؟ وی فرمایل
و انسام و صلی کسان روزه یې نیولې ده او لمونځ یې کړی سره له روژې او لمونځ هغه چې یو لویشت د اسلامي صف نه بیل او لرې شو بس د اسلام کړۍ له غاړې ایستلې کسان لمونځ یې کړی او روژه یې نیولې وروسته فرمایي پیغمبر اسلام چې په همغو بلنو باندې خلکو ته بلنه ورکوي چې ستاسو خپل رب ور باندې نومولی یاست الله تعالی د مؤمنینو په نامه یاد کړی یاست د مسلمینو په نامه یاد کړی یاست د عباد الله په نامه یاد کړی په همدې نامه یو بل ته خطاب کوي یعنی د جاهلیت د دور بلنې لرې وغورځوئ او چا هم چې د جاهلیت د دور دغه بلنې تکرار کړلې شعارونه یې ورکړل دا به د جهنم او دوزخ خس و خاشاک قرآن په ټولنه کې د زعامت او مشرتابه د اهمیت په اړه د موسی علیه السلام په قصې کې موږ ته په زړه پورې او ډیره دقیقه لارښوونه کوي او فرمایي سورې قصص کې الله تعالی د بني اسرائیلو د ژغورنې پریکړه وکړه هغه چې فرعوني نظام به د هغوی زامن ورته وژل او لوڼې به یې د دې لپاره ژوندۍ پرېښودې چې د دوی په دربارونو کې د وینځو په توګه کار وکړي الله تعالی غوښتل چې دوی له دې حالته وژغوري خو د الله تعالی د دغه پریکړه او ارادې مطابق د دوی د ژغورنې لړۍ له کوم ځای نه پیل کوي د موسی علیه السلام له پیدایښت یعنی لومړی باید د مظلوم او خور وور قوم ته یو لاشود او زعیم ور په برخه شي بیا به د همده تر قیادت لاندې دا مظلوم او ځورېدلی ولس ژغورل کیږي او ازادي به ترلاسه کوي همدومره چې قیادت او زعامت د یوه نظام او حکومت جوړولو لپاره ضروري دی د ژغورنې د هر پاڅون او قیام د بریا لپاره تر دې هم زیات ضروري لدې پرته نه قیام او پاڅون ممکن دی او نه یو نظام رامنځته کول په قرآن کې د بني اسرائیلو عبرتناکه قصه او دغه ټولې لوړې ژورې په ډېر تفصیل سره راغلي هغه قصه چې تر ټولو زیاته په قرآن کې راغلې په وار وار او په مختلفو الفاظو د بني اسرائیلو قصه ده موږ ته دوی د یو بیلګه او مثال په توګه وړاندې کوي یو تاریخي مثال په توګه دا یې موږ ته روښانه کړي چې څرنګه او له کومه ځایه د دې قوم د شرف او عزت دوران پیل شو څنګه او د کومو عواملو په سبب د عزت لوړو پوړو ته ورسېدل د ځمکې خلافت د پراخو شتمنیو وراثت او د نورو ولسونو امامت او مشري په برخه شو افضل د ټولو قومونو شو د خپل دور تر ټولو غوره قوم او امت ترې جوړ شو او بیا څنګه د دغه قوم د زوال دور پیل شوی د ذلت او سپکاوي په ژورې کندې کې پرېوت هر چا په سپکه سترګه ورته کتلې او د دوست او دشمن له لوري رټل شوي د راپرېوتو او زوال عوامل کوم وو قرآن موږ ته دا تشریح کوي د کومو عواملو په سبب له ذلت سپکاوي فقر مسکنت او د الله تعالی له غضب او لعنت سره مخامخ شوي او د نورو لپاره د پند وسیله ګرځېدلې قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د دې او بل هر قوم او ولس د عروج عزت او فضیلت عوامل کوم دي
او د زوال او سقوط عملونه کوم. دا یو لارښوونکې قصه ده. قرآن موږ ته د یو لارښوونکې قصې په توګه زموږ مخ ته ږدي او په ترڅ کې ستر